اور موجنی خاوند جار ببو ولې وطن کدن کې د وطن ارمان کوي نه ببو کش کې مرګی نه وی پوزه مې پوزه دي کرخه د ډیورنډ ده وا ننګي دي لر او بر پښتانه دي بس په جاله کې چا نه دی پېژندلی قدر نشته د حافظ پالپورۍ ټولو ملګرو ته هم په دغه شعر باندې سلامونه نیکې هیلې او احترامات د مینګورې نه را روان شوي وو باغې صاحب پکې د کار هم شو چې په ټایم باندې را روان نه شوئ زه شانګلې ته هلته یو څه ملګرو پروګرام کړی کومې ټولنې پروګرام کړی دی حافظ الپورۍ صاحب پښتو ادبي ټولنه کوز کاڼه نو هلته پروګرام شوی دی موږ ملګرو ته بلنه راکړی شوې ده موږ ځو نو د مینګورې نه خو خوا داخلې پورې چې دی نو په لوکل ګاډي کې راغلو دلته د بیتاب صاحب ګاډی دی هغې ته خېږو او سیده دغه ته ځو او بیتاب صاحب هم دغه دی بس شانګلې ته ځو او دغه ویډیوز کوشش کوو چې ښه ښکلې راجمع کړو او تاسو ته یې په جمع باندې شریک کړو ورجانا دا غزني خبره وته د بیا السلام علیکم ویم مرګو سلامونه په اورې کړی راغلی سیدلی او شانګلې ته او بیا کوز کاڼه سیدلی او مشاعره مو شو پروګرام شو ډېر زیات فن هم واغست دا پروګرام کوم ویډیو چې دا هم شریکو دغه مشاعره به تر هم ګوري اوس را وتري په چکر باندې دغه ملګری را سره دي ضیاءالحق صاحب دی د مېلمانه یو او ډېره زیاته مننه کوو ډېره مینه ډېر درناوی راکړو حسن صفدر صاحب دی صدام حسین لیاز صاحب دی حیدر علي دی په دغه کوز کاڼه کې یو دلته هم شپه ده او سبا به د خیره واپس کېږو دغه هیله لرو چې د غونډ چکر زموږ سره دغه زموږ پروګرام دغه راتګ زموږ سره وګورئ او بلا ډېره ښکلې مشاعره وشوه ډېره مینه ملګرو راکړه او د ضیاءالحق صاحب یو ځل بیا هم مننه چې دومره ښکلې مېلمستیا یې راوکړه او ما ته ټلیفونونه راغی بهر ته وبکې په دې کې مصروفه شم دا بیا ګورو تاسو بیخي اړو څه خبرې نن بس د ضیاءالحق صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې ضیاءالحق صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې ډېره مهرباني ستاسو راتلو ډېره مهرباني یاره ستاسو راتلو ګرانو تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې درناوی وراکړو او انشاءالله بیا به راځو که شانګله ده که سوات دی دا مثال د کور ورور دي بالکل او موږ یو خلک یو غم خادي ده انشاءالله په خبر باندې چې مینه ارشاد تلو راتلو زیاتیږي مینه تلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله درځه بس یو څو خبرو وکړه چې بهر سهار شو زما په خیال کې څو رڼا ده سور مردان او ارمان ختلي دي ما په خیال راتګ کې دلته کې هغه پوره شو بس موږ واپسې ده سهار شو او راپاسېدو ملګري راوتل اوس به واپسي کوو خو یقینا ملګرو چې کومه مینه راکړه ضیا صاحب دلې لیاز صاحب دلې صفدر دلې نو زه به دا ویم چې دا نه هېرېدونکې مینه ده او انشاءالله دوی ته زموږ د طرف نه دا پیغام ده چې دوی هم سوات ته یو چکر راولګوي د سواتیانو مینه هم وي ضیا صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو مهرباني یاره ستاسو ډېره مهرباني تاسو راغلی
ډیره ډیره مهرباني یاره ستاسو مینه او خلوص و او ستاسو قدر ونه شو یاره ډیره زیاته مننه چې دومره مینه او قدر مو ډیره مهرباني یاره نه دا ته مو هاو لهذا اساسه پروګرام شو بیګام شپه وکړل یو ځای زه خو دا خبره ظاهره کوم چې ما خو ولا موږ ځان سره یو بل ته دا باغي او ارمان موږ به څه دومره ګپ نه لګولې کوم چې بیګا سره مخې دی بل سره ولګ ډېر خوند یو په حقیقت تاسو راغلی زموږ محفل ښکلی په تاسو ته ښکلا راوبخله نو بېګانه شپه حقیقت دی چې ډېر زیات خوند یې کړی مبارکه شپه ډېر مبارکه شپه ژوند یو اهمه شپه وه هغه شعر ووایه چې هغه ماره خودکشي هغه شعر پکې ووایه هغه ملګرو ته ډالۍ شي دا پیژنې انسانه دا پیژنې انسان دی ستا نه زیات د زخم ډک دی دا پیژنې انسان دی ستا نه زیات د زخم ډک دی پام ټټک ورنه ورته ورنه کړي ګورې ماره خودکشي ده دا پیژنې انسان دی ستا نه زیات د زهر ډک دی پام ټک ورته ورنه کړي ګورې ماره خودکشي ده نو چېرته چې ښاد آباد اوسئ په لوی الله سپارم د الله په امان حافظ الپورې وایي صاحب مزار ته راغلي یو په دغه مزار کې یو چې دا هم د ملګرو سره شریک وو چې ویني دا ګلالي ماشومان هم راسره دي دغلته راسره میلاو شو په دې مزار کې او باغي صاحب بابا مزار ته رالو زما په خیال موږ سوچ نه وکړه چې دلته به راځو خو فرضي اتفاقا خبره وه مخې ته راغله بهرحال زما په خیال چې ډېر خوند یې وکړو دلته راتګ او د مزار ته حاضري کول ډېر خوند یې وکړو ډېر خوندور نننی زموږ راتګ ټولنې ډېر خوندور وي دا به ډېر ښه لمحه وه که څنګه ارمانه بالکل یاره موږ په یقین هم نه وو چې دلته به راشو نو بهرحال دا ستاسو مینه ده د چا بېتاب صاحب مینه ده دا خبر ډایرکټ وکړو چې بابا مزار دی دا بالکل د کوزه الپورۍ ده دا مهال موږ د حافظ الپورۍ باباجي صاحب په مزار کې یو حضرت صاحب راسره دی طاهر حسین باغي دی او دا ګلالي ماشومان دي راسره دې لاره تېرېدلو چې په دې طرف ځو موږ او د بابا د مزار زیارت نه کوو دا ډېره زیاته مناسبه خبره ده چې کوم زموږ سفر و هغه روان و هغه بالکل د حافظ الپورۍ مدبي ټولنه چې وه هغې له موږ تللي نو ما هم دا غوښتل په لاره مې ډېر چاپېره سې کول خو ما خو لوی ځل دی دلته کې راغلو نو د بابا زیارت کوو انشاءالله د دې نه به اوس خپل سفر روانېږو رخصتېږو اخري لمحات ملګرو ته د یاد وي د حافظ بابا صاحب د قبر د زیارت نه پس
سانیولې ګاډي ته راوختو او کنال د ډیره لاره مو لاره به پړوی وي خپل ما منډې ووالې ملګرو ته یاد دی چې کیمره زما سره وه نو ډېر ستړی کړم بس روان شو واپسي ده او خوب هم د شپې نه دی کړی ستاسو دپاره همدغه حاله زه راوښوده تاسو سره هم په دغې چکر کې په دغې راتګ کې شریک شئ هیله لرم چې خوندونه مو ترې واخلئ